سلامونه د سپوږمۍ رادیو درنو اوریدونکو وخت 3 بجې سوې د دې ساعت مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په قرغیزستان کې له میشتو افغان سوداګرو سره کتلي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت پر ایکس پاڼه لیکلي په دې لیدنه کې سرپرست وزیر ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي ودې، سوداګرۍ او پانګونې لپاره ګڼې اسانتیاوې رامنځته شوې دي. عزیزی له یادو پانګوالو او سوداګرو غوښتي چې خپل هیواد ته راستانه سي او د خپلو هیوادوالو لپاره د کار زمینه برابره کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره ټلیفوني خبرې کړې دي. پوتین په دې ټلیفوني خبرو کې کیم جونګ اون ته د دې اونۍ په جریان کې په الاسکا کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د پلان شوو خبرو په اړه تازه معلومات ورکړي دي. د شمالي کوریا د دولتي خبري اژانس په وینا دواړو مشرانو د تیر کال د ستراتیژیکو همکاریو د تړون پر بنسټ د اړیکو د پراختیا په اړه بحث کړی دی. راپور زیاتوي چې پوتین د کریسک د سیمې د آزادولو په جګړه کې د شمالي کوریا له مرستې مننه کړې او د دې هیواد د سرتیرو زړورتیا یې ستایلې ده. د حماس د لوړپوړي چارواکي خلیل الاحیا په مشرۍ یو پلاوی د مصر پلازمینې قاهرې ته رسېدلی او له مصري چارواکو سره به د غزې د اوربند په اړه خبرې وکړي. د مصر د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې مصر او قطر اوس له امریکا سره د اسرایلو او فلسطیني ځواکونو ترمنځ د یو هر اړخیز تړون لپاره همغږي کوي ترڅو جګړه پای ته ورسوي. په همدې ورځ د اسرایلو صدراعظم نتنیاهو ویلي دا امکان نه لري چې له حماس سره د اوربند او د بندیانو د خوشي کولو تړون لاسلیک کړي. د بریټانیا او فرانسې په شمول د څه باندې 10 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې چارواکو د اګست په یوه ګډه اعلامیه کې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې غزه کې د لوږې د له منځه وړلو لپاره بیړنی اقدام وکړي. د دغو هیوادونو له اسرایلو څخه هم غوښتنه کړې چې پر بشري ارګانونو وضع شوي محدودیتونه دې لرې کړي ترڅو مرستندویه توکي له خنډونو پرته غزې ته ولېږدول سي. اعلامیه وایي چې په غزه کې بشري ناورین بېساري کچې ته رسېدلی نو نړیواله ټولنه دې د دې حالت د ختمېدو لپاره بیړني تدابیر ونیسي. دا و د دې ساعت مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.